د ستر خدای د لوی نامې نه خپلو ټکو ته دوام ورکوم. په دغه لویه قیمتي او پښتنه غونډه کې راغلي چې څومره هم نورمخې دي ګلمخې دي زمونږ ډېر محترم مشر لطیف الله یوسفزی صاحب یو ډېر تکړه ټولنیز فعال، د دې تر څنګ زمونږ پولیس ډپارټمنټ، زمونږ وکلا برادري او زمونږ چې څومره هم استادان صاحبان راغلي دي، ځوانان راغلي دي، د دې چاپېرچل د دې ټولنې بیکبون د ملا تیر د ټولو د راتګ ډېره زیاته مننه کومه. او بیا په تیره زما ښی لاس زما د وجود وینه راشد خان راشد ته هم په خیر راغلی وایم. اول خو درته د چکېسر په اړه باندې ماته یو دوه ټپې را یادېږي، وایي چې د چکېسر د کنډو بالا په خوږ اشنا باندې مې وایه سلامونه، او بیا وایي چې په هره لاره در سره یم د چکېسر دا لار مې ساره لنډوینه، د چکېسر کنډو مې ساره لنډوینه. نو مونږ راغلو لږه خبره به په دې ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن باندې کوو، بیا به د دې ځای په دې خلکو باندې خبره کوو، او بیا به څه کیدی شي په راروان وختو کې دوی ته کمې ننګونې کم چیلنجز دي په هغې باندې هم خبرې کوو. نو ستاسو به 10 یا 12 منټ اخلم، ډېرو ستړي کومه نه. I was about to criticize the lovely and cute host of this very gathering. خو هغه ډېر هوښیار و، هغه راغی ماته په شروع کې وایي چې یاره زه به په اردو او انګلیش کې دا خبرې کوم، پښتو مې لږه کمزورې ده. نو ما ورته وویل چې خیر دی پښتو کې پکې هم 2-4 خبرې کوه، ځکه چې هغه وایي چې کم قام کم ټولنه کم ولس خپله د مور ژبه هېره کړي دا د ځمکې د مخ نه روکېږي. زمونږ ګاونډي هیواد چین ځکه په نړۍ باندې په مارکیټ باندې حکومت کوي چې هغه خپله ژبه نه ده پرېښې. نو نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. نو د مور ژبه به نه پرېږدو، دا زمونږ لومړی فرض دی او دا د دې خاورې په موږ باندې فرض دی. نو زه ډېره زیاته مننه کومه چونکې ده ته احساس و او دغه احساس قامونه په پورته باندې بوځي. موږ چې د چا د مخه دلته راغلي وو نو هغه موږ ورته نیاز لالا ویو. نیاز لالا یو داسې همګیر او افاقي شخصیت دی چې د وړو سره وړوکي او د لویو سره لوی په جمعیرا بیچ باندې موږ سره ناڅاپي ټپې هم کړي دي او ډېرې منډې را سره هم والي دي. راشده داسې ده که نه؟ نو په دې سړي کې هر رنګ شته دی. دی وایي چې زه شکریا ادا کومه، خو زه ورته ډېر په جاره او ډېر په واضحه ټکو باندې وایم دا شانګله زما د مور او پلار ټاټوبی دی، دا زما خاوره ده، په دې کې به هېڅوک زما شکریا نه ادا کوئ. دا زما فرض دی چې زه به دې خاورې له راځم، دا که چکېسر دی، دا که لیلونی ده، دا که شاپور دی، دا که مارتون دی، او که نیمه یم که نیمه نه یم مازدیګری به د یار کلي ته وړمه. دا مازدیګری موږ تاسو له راوړو. د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن لومړۍ کلیزه رښتیا خبره خو دا ده چې دا ماشوم چې کله د یو کال نه وځي که نه نو د الله په رحم باندې دی به په خپلو پښو باندې ولاړي، کله پسې خلک هغه خواږه ککوړې ورباد کړي د پل اغستی که نه. نو زه اوس دا ګڼمه چې ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن د اوس پل اغستی دی اوس روان دی. اوس داسې یو قوت یو طاقت نشي کېدی چې هغه د دې لاره ونسي یا دغه د مینې د امن د سیلاب ته د سمندر ته بن ووهي. ګټه ستاسو ده، مستقبل ستاسو دی، دغسې روان اوسئ، دغسې تکړه اوسئ. په دې کې به داسې وي چې دا د دې کائنات اصول دي چې تضاد یا کنفلیکټ هر ځای کې راتلی شي، او کله چې په دې کائنات کې شر وي نو هله د امن د اهمیت پته لګي، چې تیاره وي نو هله د رڼا د اهمیت پته لګي. نو په دې کې به بیخي زړه ښکته پورته کوئ نه چې تاسو پسې یا څوک خبره وکړي یا څوک وایي چې یاره ژوندون خو ځان له پیسې وایي یا څه اړی ګړی روان دی. په لویو سفرونو کې دا وړې وړې خبرې راځي. هسې خو زه که موږ لږ داسې د وجن په بنیاد خبره وکړو نو زه د دې انجیوټک کلچر داسې ډېر مرستیال نه یم، ځکه چې دا د دې ریاست فرض دی چې دی دې سټیزن ته عام وګړي ته یا ولس ته خیر ښېګړه ورکړي. که دا ویلچیر دی، که دا اوبه دي، که دا بجلي ده، نو موږ سټیزنز او زمونږ او د ریاست د عمراني معاهده هم داسې ده چې دا به دی موږ له راکوي، که زمونږ تعلیم دی، که زمونږ هیلث دی، که دا څه دي. خو به هر حال موږ په تھرډ ورلډ کنټري کې په یو داسې هیواد کې پاتې کېږو
چې بیا دلته لږه ګرانه شي چې ریاست هر ځای ته ځان ورسوي. نو په داسې حال کې ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن غوندې ټولنې دا زموږ دپاره د رحمت باران وي. نو زما په خیال دا د دې سیمې دپاره د دې خلکو دپاره یوه ګټه ده. دا هغه دې ته د ری اف هوپ وایي، د هیلې یوه لار ده، یو کرن دی. نو یو ځل بیا د دې په کار باندې شاباسي ورته زه وایم او دغه ډاډ او هیله ورته ورکومه چې دا به باچا خان بابا وی خدای بخلي چې اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کیږي، د الله د مخلوق په کار کې اختلاف نه راځي. کله چې موږ د خپل ذات د دایرو نه راتیر شو، د ذات نه روزو، نو بیا کله هم زموږ لارې نشي ودرېدلی. تېره پیره په دې فیسبوک باندې ما هم شیر کړي و، څو ملګرو نور هم شیر کړي و. یو بعضې نو له پاسه دا کارغه لګی دی، بعض له ټونګې ورکوي. نو هغې باندې لیکلي چې دا کارغه چې دی نو دی دا باز ډېر زیات تنګوي، خو دا باز خپل دا فلایټ، دا هوا، دا زغل د وزرو دا دومره په پورته باندې بوځي چې یو ځای کې دی په دومره هایټ باندې لاړ شي چې هلته دې کارغه ته بیا د اکسیجن یا نوره دا مسله راپېښېږي. نو دا کارغه په خپله د دې باز نه لاندې پاتې شي. نو دا د دې باز تنګنظري او بدنیتي نه ده، بلکې دا د ده د وزرو توان او طاقت دی چې د ځان دومره بره وساتو چې کارغان د ده نه لاندې پاتې شو. نو د ژوندون ملګرو ته پوره ټیم ته مې دا خواست دی چې ستاسو الوت دومره بره پکار دی چې دغسې واړه واړه څیزونه ستاسو نه لاندې او شاته پاتې شي. د 30 اګست 2019 کې د غړوکې غوندې بوزغلۍ چې نن دا یوه ډېره لویه ونه ده. زه په دې کې یو بله خبره کومه، د چکېسر په خاوره کې هسې خو ډېر څیزونه دي، ډېر رنګونه دي. د دې میلمه پالنه رښتیا خبره ده چې دا تر بهر هېوادونو پورې رسېدلې ده. دا خلک په میلمه باندې ډېر زیات مین دي. خو زما چې په چکېسر کې څه خوښ دي نو دې ته کلچر ډایورسټي وایي. دا کلتوري تنوع ده. دلته د ګیان پرکاش غوندې خلکو ته هم تاسو ډېر لوی ځای ورکړی دی. یار مې هندو زه مسلمان یم، د یار دپاره درمسال جارو کومه. ستاسو دا کلچر ډایورسټي رښتیا خبره ده. دا پښتانه چې دي دا زموږ یو لرغونې ټپه وه. نو په دغه ټپه کې د پښتنو رښتونی شکل بریښي. خو هغه وایي زه پیغام، زه ساده پښتون، پیغام د امن او د مینې یم، تا ته مې چا هسې چتروان تصویر ښودلی دی. په دغه وروستیو کې زموږ د پښتنو یو ډېر تت، یو ډېر خړ، یو ډېر بدرنګه تصویر دنیا ته لاړ چې دیو دلته خلک وژني، دیو د بل رای یا د بل د سوچ احترام نه کوي، دیو خویندې میندې په کور کې قید کړي دي، هغه تعلیم له نه وباسي. نو د دې یوې ټپې نه زموږ د پوره پښتون ولس چې کومه کلتوري هنداره ده، زمونږ چې کوم چاپېرچل دی، زمونږ چې کوم مجموعي نفسیات دي نو هغه له دې نه راپرېښي. او یا زمونږ د تعلیم سره مینه د دغه ټپې نه ښه به بله کومه عکاسي کوي چې بچی د سکول نه قلار نه شي، زه به پردۍ جامې ګنډم تا به ساتمه. دا زمونږ یو مور وایي. نو زه دا وایم چې دا د چکېستر د خاورې نه دا پیغام پوره نړۍ ته ورکول پکار دي چې دلته سک کمیونټي هم اوسېږي، دلته هندو زمونږ ورورولي هم اوسېږي. خو هغه خلکو ته تر اوسه پورې موږ ځای په ځای باندې ولیده په نورو هېوادونو کې چې اکثر هغو ته مسلې، خو ما کله هم نه دي لیدلي چې د چکېسر یو زمونږ سیک ورور، یو زمونږ د هندوانو ورور چا به دا ګیله نه کړي چې یا ما سره څوک په ښه ډول باندې میلاو شوی نه دی. او دا زه په دې مشرانو باندې شاباسي وایم. هغه وایي چې تو هندو بنېگا نه مسلمان بنېگا، انسان کی اولاد ہے انسان بنېگا. دا تاسو خپلو کشرانو ته د هغو په لاشعور کې دا مینه ښودلې ده. او زه د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن نه هم دا هیله لرم چې زمونږ دا کلتوري تنوع، دا کلچر ډایورسټي، دا به هم موږ په دې ډول باندې مخکې وړو او دا به یو رول ماډلي زمونږ د پوره پاکستان دپاره، زمونږ د پوره دنیا دپاره چې دلته د مختلف مکاتب فکر خلک څنګه یو بل سره په مینه باندې اوسېږي. زه به دا خبرې را لنډومه، زه خو خبرې ډېرې زیاتې کیدی شي. ځوانانو ته مې آخري پیغام دا دی، زه چې چېرته لاړ شم رښتیا خبره دا یي د یو پوره احساس سره زما جذبات راپارېږي. دا ځوانان زمونږ د وطن رښتونې ښکلا ده. زمونږ 64% 64% چې دی دا ریشو دا زمونږ د ځوانانو ده
که چرته د دیو دا توان دا طاقت دا انرژي موږ چینلایز کو دا موږ په ټریک باندې راولو یقین وکئ دا زموږ د دې جړېدلې لړزېدلې دردېدلې هېواد تقدیر بدلولی شي دغه فارمولا که موږ په چکېسر باندې اپلای وکړو چکېسر کې ډېر تکړه ځوانان دي زما به خواست تاسو ته دا وي چې که تاسو سیاست کوئ که تاسو دکانداري کوئ که تاسو څوک لوهاري څوک زرګري څوک انګري څوک استازي څوک جرنالست نور هیڅ هم مه کوئ خپل خپل د برخې کار وکئ چې څومره ستاسو توان دی په کوم فیلډ کې په کومه شعبه کې په ایماندارۍ سره کار وکئ او کرپشن یوازې دا نه دی چې یو سړی دې تاله پیسې درکړي او ته دې د هغه نه پیسې والې بلکې دا هم د کرپشن یو لوی او یو ورست شکل دی چې الله تعالی تعالی کم توان کم انرژي کم ټیلنټ درکړی دی او ته د هغې مطابق کار د الله تعالی په دې کائنات کې نه کوې لہذا موږ به د دې کرپشن نه ځان ساتو خپل د برخې کار به کوو که ما چېرته په لاسو کې ستار اغوستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی او پردۍ جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمنې ما ټول عمر د مور مشین له تار اغوستی دی په شته اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاري دې سړي والله چېرته ازار اغوستی دی هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو خو ما پکې منګی چینه چینار اغوستی دی او د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولی وه ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغوستی دی زه ستاسو د شانګلې یم د دې خاورې بچی یم نیاز لاله د دې خبرې ګواه دی چې پرون په سوات کې د ډېر محترم زمونږ استاد عباسین یوسفزی صاحب پروګرام و هغه ته پراید آف پرفارمنس میلاو شو مبارکي دې ورته ووې نو هغه ما ته په خپله ویلي و چې ته به خامخا دې پروګرام له راځې خو چونکې زما د شانګلې د کولې 12 مزدوران په ډوله کې او رګزۍ ضلع کې په زیرو مین کې سوي وو میتین ګیس په هغو باندې ډزېدلی او هغو ډېر په بد حال باندې وو نو ما واسین صاحب ته ریکویسټ وکړو چې تاسو دپاره خو ډېر لوی احترام لرمه خو زما د شانګلې بچي ته چې تکلیف وي نو د دې خاورې په ما باندې دا حق دی چې اول به ځان هغه ته رسومه هغه پروګرام مې پرېښو او دلته راغلی یم تاسو له به هر کله راځمه رښتیا خبره دا ده چې انسان چې کله خپل نږدې چاپېر چله خپل د مور او پلار ټاټوبې له کارو نه کي وایي زما په فن باندې د اور پورې شي چې زه د خپل قام ترجمان نه شمه بیا زما د فن دا هېڅ معنی نه لري او په بل وطن مې پیرزو نه یې که د سپایانو رسالې درپسې ځي نه نو که بهر دنیا له مونږ ډېر کارونه وکړو خو چې خپلې شانګلې له خپل خلکو له مونږ کار نه کوو زما په خیال دا بیا بېمانې دي ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن ته یو ځل بیا دا باور ورکومه دا ډاډ ورکومه چې کله څنګه په څه حال کې درته زمونږ ضرورت دی شپه به نه ګورو ورځ به نه ګورو سیلۍ ګلۍ باران طوفان به نه ګورو تاسو سره به ولاړو ځکه چې دا کار قومي کار دی دا کار غیر جماعتي کار دی چونکې غیر سیاسي دا نه دی غیر سیاسي څیزونه نه وي هر عمل سیاسي عمل دی خو دا غیر جماعتي دی په دې کې اختلاف چانسز ډېر کم دي موږ به در سره په هر ډګر باندې ولاړو که زمانه د ټلویزیون د لارې کېږي که د سوشل میډیا د لارې کېږي که د ریډیو د لارې کېږي زه به تاسو سره ولاړ یم هم په دغه باور سره او د پښتون قام په دغه احساساتو او جذباتو سره به درنه زه اجازت غواړم ساحل صاحب وایي چې سود مې په چا نشي خپله یو بڅری خاوره هم سود مې په چا نشي خپله یو بڅری خاوره هم زه ګورې په دې عقله قارون یمه پښتون یمه او ځکه د همه دنیا خوړلی وخت په وخت یمه ښکلی یمه خوږ یمه ترسخون یمه پښتون یمه او څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله